د اکتوبر په 14مه د ایران او پاکستان اړوند بلوچستان ترمنځ د کلګان سیمې په سراوان کې د 300 افغانانو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول چې د افغانانو ترمنځ یې غوغا جوړه کړه. وروسته یې په تړاو هغه انځورونه او ویډیوګانې هم جعلي معلومې شوې چې خلکو په ټولنیزو رسنیو خپرې کړې وې. خو تر اوسه حقیقت څه دی؟ موږ د ایران تر پولې ورځو. دا په هرات کې د اسلام قلعه سیمه ده، له کومې چې د ایران له لوري هره ورځ زرګونه افغانان راوړي، ناروغان چې هلته په کارونو کې ژوبل شوي وي یا هم په خپل مرګ مړه وي. هامې جنازې له دې لارې ایراني پولیس افغانانو ته سپاري. موږ په اسلام قلعه کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له مسؤل مولوي عبدالله قیومي سره وغږېدلو چې حقیقت څه دی؟ آیا کورنۍ د خپلو غړو پسې راغلي، دوی ته یې مراجعه کړې او یا هم جنازې څومره راغلي دي؟ در حال کې دا 300 یا 280 جنازې چې دوی یادې کړې دي کاملا حقیقت نه لري. 280 جنازې نه څوک پټوای سي، نه څوک یې ښخوای سي. دا یوه جنازه خو په دې 280 کې د اسلام قلعې په مرز باندې راغلې وه، متاسفانه نه ده راغلې. د کډوالو دې ادارې ته راستانه شوي، ټپیان شوي او جنازې سپارل کیږي او هغوی چې راګرځول کیږي یو وار په دې اداره کې ثبت کیږي چې اکثره ځوانان له ایران راګرځي، د لارې کرایه نه لري او هلته یې مزدوري نه وي کړي. فی نفر ته مطابق د ولایاتو یې کرایه ورکوي، البته مجردي ته. بیا فامیلي چې د کومه مستحقې کورنۍ چې راځي د هغو د کټګورۍ مطابق وي، بیا موږ هغه هغو ته هم ورمعرفي کوو او یم دفتر ته هغه هم مرستې ورسره کوي، کومکونه ورسره کوي. هره ورځ تر 300 کسان راستنیږي چې قانوني رد شوي او راشلل شوي وي، چې له 15 تر 20 سلنې ماشومان یا کم عمره تشکیلوي. د هر کس ته د اسلامي امارت له لوري 10,000 افغانۍ ورکول کیږي. مسؤلین وایي د مشرتابه لخوا د شوي امر سره سم د هر افغان سره د خپلې مور په څیر چلند کیږي. روزانه تقریبا شاهد دی 15-20 کسو ماشومان شاهدان موږ دلته په صحنه کې. هر کورنۍ ته د افغانستان د اسلامي امارت لخوا نه 10,000 افغانۍ هم ورکول کیږي او په ضمن د دې کې هغه کومه ورقه چې د موږ لخوا نه ورته ورکولی کیږي ویارف، هغه په هغه په اساس باندې بیا په ولایاتو کې نور کومکونه هم ورسره کیږي، حتی تر کور و جایه پورې هم ورته جوړیږي. دا همدا تازه یو افغان ځوان اسلامي امارت ته سپارل کیږي چې په ساختماني کار کې املا ماته شوې ده. اسلامي امارت د هرات یو روغتون ته د درملنې لپاره لیږي او ټول لګښت یې دولت ورکوي. له راګرځېدونکو څخه د دوی د زده کړو او کسب کمال په اړه هم پوښتنې کیږي ترڅو ورته په کور دننه د کار زمینه برابره شي. کومه کاري قوه چې زه وینم چې راګرځي اکثریت یې ځوانان دي او خوشبختانه چې دوی راځي دلته دغه د خپل هیواد خاورې ته چې کله را داخل شي صفري نقطه کې دا د خپل د هیواد مبارکه خاوره خپله سجده ورته کوي، چپوي یې. نو دومره د موږ ځوانان دي راځي دلته او انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت پالیسي او طرحه دا ده چې دوی ته صحیح د کار فرصتونه برابر کړي او کار ورته برابر کړي ترڅو دغه افغانانو ته یو ښه کار هم سي او د هیواد په بیارغونه کې مرسته وکړي. دوی دا ځوانان د هیواد سرمایه ګڼي او د امارت له دریځه وایي چې هڅه کوي ضایع نشي. قیومي وایي ځینې بیا د مجبوریت له مخې نه ځي بلکې د ساتیرۍ لپاره ځي چې ستونزو سره مخ کیږي. دوی د یو ځوان مثال وړاندې کوي. تقریبا 2 میاشتې مخکې داسې یو ځوان تللی و ایران ته، د کور نه یې تښتېدلی و. د هرات هغه اوسېدونکی و، د فراه اوسېدونکی و، دا غیر قانوني شکل باندې تللی و ایران ته. خو بالاخره ایران کې یو نیمه میاشت کار یې چې کړی بېرته راغلی ده افغانستان ته. هغه پلار او مور یې چې خبر سوي و دواړه د مرض ته تشریف راوړی و ورته چې د موږ زوی ډیپورټ سوی ده او زوی یې بېرته غوښتلی چې زه بېرته لاړ سم، پوه شوې.
دوی ورته ویل چې اوس د موږ ډېر ښه اقتصاد ده، ډېر ښه تجارت ده، ښه کاروبار لرو، راسه خپل پوهنتون دې وي، خپله زده کړه دې وکړه. بیا ما خپل دفتر ته هغه راوغوښته، نو لږ نصیحت هم ورته وکړه چې ځوانه ته د افغانستان سرمایه یې، د افغانستان ولس، د افغانستان کونډه تا ته تمه لري چې ته به په آینده کې یو څوک به درنه جوړیږي، په علم به سمبالیږي، د افغانستان لپاره به خدمت کوې. تشویق هم که دا وړکه ډېر خوشحاله سه، ویل زه ما ته داسې کس نه و پیدا سوی چې زه یې داسې تشویق کړی وی. نو بیرته بیا د خپل پلار و مور سره لاړه خپل کور ته. له ایران راګرځېدونکي افغانان د ایران له چلند خوشحاله نه دي، خو بیا هم هره ورځ له 3,000 زیات افغانان له دې پولې تیریږي او ایران ته ځي. دا هغه کسان دي چې بیرته راګرځېدلي. هیچ روزگار ما ندارم، بدبختی ما میرم کار کنم، قانونی رفتم کار کنم، گفتم مار نگیره بلکه ما اینجا روزگارش ندارم. 10 نفر خانواده پیرزال پیرمرد مادر پیار دارم، کارگر من تنها منم کارگر. گذرنامه 15,000 افغانی خواهش کردم، بیده کردم 25,000 ولی ما گفتاد برفتم به ایران ما را آدم است کرد. از اینجا 10 روز نمیشه ویزا گرفتیم، 10,000 افغانی بدادیم، براتیم به کرج کارگری از اونجا مار بگیرته را آدم است کردم. حالا هم میره خروجی هم نمیزنه، نمیگه دیگه پاسپورت ها شما میگه نمیچله، کارگری نیست، باید کارگری باشه. یو شمېرې ان د ارزښتونو د سپکاوي خبره هم کوي چې ایرانیان پرې متهم کوي. کجا باید برم من 4 سال شده من رفتم، من به امارت اسلامی من خدمت کردم، قربان اون پرچم سپید برم. من امروز میرم از ایران میام، کسی به داد من نمیرسه، من کجا باید برم؟ 4 سال من رفتم، از بدبختی بستی که من به امارت اسلامی جای نتونستم برم، خرج خودم من نتونستم پیدا کنم، رفتم اونجا. امروز آمدم دختر خودم آمد 3 ماه اگه انداخته بودم آمدم، الان امروز 7 سالشه، به داد من کی میخواد برسه اینجا؟ برادر عزیز، امارت اسلامی افغانستان در خدمت شماست. شما بالا امارت اسلامی حق دارین. عزت کی است در وطن خود است، حیثیت کی است در وطن خود است، وقار کی است در وطن خود است. قربان امی خاک وطن خود، امی جنان خشک میخوریم، یک توتا نان خود قطعت نصف میکنیم، نصفش تو بخور نصفش ما میخورم. زنده باشید. په ورته وخت کې له دې لارې د افغانانو تګ و راتګ له ورځې بلې ته زیاتېږي. د اسلام قلعه کمیسار سمونوال مولوي سید حضرت الله زعیم هغه وایي تلونکو او راتلونکو افغانانو ته غوره خدمات وړاندې کیږي. الحمدلله د امارت پر راتګ باندې بیا د 2-3 کالو په دوران کې الحمدلله اوس د خارجي مسافرینو یا افغانان یا نور د تفریح او ګردشګران دا چې راځي دغه په تعداد په رقم کې زیاتوالی راغلی دی او الحمدلله موږ د کومه شعبه سالون چې د پاسپورت لپاره و دغه رښتیا واقعیت ظرفیت او هغه د دوه نه درلود د دومره خلکو. الحمدلله موږ په دوه کې کومه شعبه چې هغه موږ 2 برابره کړې ده او پرسونل هم کوم هغه رسمي پرسونل چې د امریت د پاسپورت لپاره دي دغه نه علاوه تقریبا 14 نفر موږ نور خدمتي ورکړي دي ترڅو هغه مسافرین چې یا خارج ته ځي یا د خارج نه رسي په صفوف کې د ډیر ټال نشي نو کله کله یو دم مسافرین ډیر راشي. الحمدلله موږ مجاهدین ورونه ښه په اخلاص باندې خدمت کو. زعیم هغه وویل چې هیڅ کډوال په کمیسارۍ کې نه حساریږي او دلته ورته ټول امکانات په ښه توګه برابر شوي دي او د یو افغان پوره قدرداني کیږي. په خبره له اروپایي هیوادونو هم افغانان په دې لاره راځي، راشړل شوي قانوني کسان او ورد شوي وي چې پر خپل وطن د راتلو سره مینه ورکول کیږي. نو دوی ډیر نه انتظار کوي کارونه که ایران ته ځي کارونه زر خلاصي او که افغانستان ته راځي کارونه د اخلاصي دغه نه موږ الحمدلله دلته د سایوانونه ورته جوړ شوي دي. ایران خاطر چې ځي هغه دلته سایوان په سایه کې وي او د ایران د خاطر راځي تاسو هغه سالون به ان شاء الله لیدلی وي. دغه د دمې لپاره یو بل نوی جدید سالون جوړ شوی دی. د سیلانیانو بهیر هم له دې لارې افغانستان ته راځي چې له وختې بل ته کچه زیاتیږي خو په یو پوله کې چې کوم لازم خدمات وي هغه ورته وړاندې کیږي. د کمیسار په خبره ځوانان چې شمیر یې هر ورځ 1500 څخه زیات دی ځي چې د هیواد کاري ظرفیت دی او په هیواد کې له ایران ډیر کارونه دي باید په وطن کې کار او خدمت وکړي. لله الحمد تاسو وینې هم روزه
یوه دوی پروژې غټې پروژې د افغانستان په سطح باندې روزانه تقریبا په څو ورځو کې افتتاح کیږي هغه نو دغو ځوانانو ته چې هغه ظرفیتونه لري هغه استعدادونه لري دوی ته ضرورت لري نو ټول خلک ډیر خلک د ځوانان استعدادو ولا د کوشش کوي چې افغانستان ته راشي د خپل افغانستان په آبادی کې برخه واخلي د مسؤلینو په خبره دا خاوره او وطن د ټولو دی د ټولو مور ده او عزت پر خپل وطن او خاوره دی پر لږو قناعت د پردیو له احتیاج او ذلت ښه دی